شایسته خان د پخواني نظام د ملي اردو یو افسر و چې کالیفورنیا ته نوی له خپلې کورنۍ سره راغلی دی. نوموړی د اګست د میاشتې د 15 نیټې ترخه یادونه په سرو اوښمنو سترګو او له خفګان څخه په ډک ستوني یادوي. د افغانانو لپاره ډیره یوه دردونکې ورځ وه، خاص کر زموږ د نظامیانو لپاره ډیره یوه د درد او د سوخت نه ډکه ورځ وه. نظامي دریشیانې مې ښکته کولې، خصوصا ما نه چې کله خپله رتبه ښکته کېدله نو دغه په ورځ د قیامت مې هم نه هېر کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ارقام له مخې د افغانستان شاوخوا 300,000 امنیتي قواو په روزنې او تجهیزولو باندې شاوخوا 200 میلیارده ډالره لګښت راغلی و، خو اوس اکثره دغه مسلکي روزل شوي او مجرب پوځي کادرونه لکه شایسته خان له افغانستان څخه وتلي په بې سرنوشتۍ او ناامیدۍ کې ژوند کوي. زه خپله فکر نه کوم چې یاره دا نظام بیرته ودرېږي او هغه حد ته چې موږ دا 10 کلنه دوره تېره کړه، منډې مو وهلې، سختۍ هم تېرې کړې، ښایسته ځوانان هم پکې له لاسه ورکړل، په دې خاطر چې خپل وطن په پښو باندې ودرو، خپل نظام جوړ کړو، خپل وطن ته صلح راولو. زه هېڅ 1% هم فکر نه کوم چې دا نظام دې بیرته په پښو ودرېږي او که الا بالله بیا داسې اطمینان موږ ته چا راکړه چې یاره وطن زموږ برابرېږي، نظام زموږ جوړېږي، په وطن کې صلح راځي، ولې نه هم دا اوس زه تیار یم، زه هم دا اوس بیرته تیار یم. که څه هم طالبانو د پخواني دولت ټولو ملکي او پوځي چارواکو ته عمومي عفو اعلان کړې ده، خو شایسته خان پرې باور نه لري چې اوس هم چې دیو هغه نفر چې په دولت کې کار کړی، یا یو نظامي وي یا ملکي وي، هر هغه څوک چې په دولت کې کار کړی چې پیدا کې ډایرکټ یې وژني، دا خلک دروغجن دي، دا خلک دروغ وایي، دا په خپله وعده باندې نه درېږي، دا چې کوم څه وایي دا د بل چا د خولې خلک دي، دا خرڅ خلک دي. اوس د پخواني حکومت د مشرانو د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو او ملکي کادرونو راتلونکي هیڅ روښانه نه دی، دا چې دوی ته بلا نور کوم تریخ برخلیک انتظار لري تر اوسه نه ده په ډاګه. راتلونکي زمان به یې ثابت کړي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیېګو.